د شپې داستان. د واکمن ولایه زاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د غم ناوې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د دغه ناول د تیرو برخو ملتیا مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. سلګۍ زیاته کړه. سنګین په پښه نیولو قدمونو زما څنګ ته راغی. ویې ویل: سلګۍ، ما ستا په خبره لیک ولیکه چې صنم ته یې ورکړم، خو صنم نن هم رانغله. نور مې صبر تمام دی. هیله کوم زما لیک تر صنمه ورسوه. زه غلی شوم. د هو او نه ځواب توان مې له لاسه ورکړی و چې سنګین په تلوار کتاب په لاس کې راکړ او له ټولګي لکه د ملا ماتې څانګې په څېر مات ووت. لیک یې د دې لپاره د کتاب په منځ کې ایښی و تر څو نور ټولګیوال کوم شک ونه کړي. زه هم د کور په لور روانه شوم. کتاب مې راخلاص کړ چې په منځ کې یو کاغذي پاکټ پروت و. څو ځله مې زړه راته وویل چې راځه خلاص یې کړه ویې لوله، خو بیرته به مې ذهن منع کړم. دا ځل مې زړه غټ کړ. پاکټ مې راواخیست او وروسته متوجه شوم چې د پاکټ سر خلاص دی. لیک مې پرانست او په لوستلو مې پیل وکړ. زما د زړه د کوچنۍ ماڼۍ واګدارې صنم، نه پوهېږم د کومو الفاظو په مرسته درته د خپل زړه حال در ورسوم. په دې هم نه پوهېږم چې زما د لیک تر لوستلو وروسته به ستا غبرګون څه وي، خو زه دومره مجبور یم چې زما د مجبوریت د اندازې بیانول دا واړه الفاظ نشي ادا کولی. صنم، د خپل روان حالت نه دا جاج اخلم چې زما د قسمت تورې شوې پاڼې ستا نه پرته بې معنا دي، کټ مټ د هغه کتاب په څېر چې لوستونکي لري خو تورې نه لري. صنم، ستا ناز، ادا، معصومیت، ورېښمینو تورو زلفو، غټو اوږدو سترګو او بې سارې ښکلا ښکار کړی یم. ته د فطرت د توازن او تناسب یوه ښکاره بېلګه یې. ای کاش انسان ته سجده کول جایز وای چې په پوره اخلاص او مینې مې ستا مرمرین وجود ته سجده کړې وای. صنم، زه ستا د تیرو بڼو په غشو ویشتل شوې نیم ژوندې مرغۍ یم. هیله کوم راجګ مې کړه او لکه د مسیحا په څېر ژوند را وبخه. سنګین. لیک مې تر لوستلو وروسته بیرته په پاکټ کې واچاو. په ټوله لار مې هر لیکل شوی لفظ په شونډو سمسمې کولې. د سنګین له الفاظو سپېڅلتیا او رښتینولۍ داسې څڅېده لکه ماشوم چې په کوچنۍ ژبه حقیقت بیانوي. له رسیدو سره سم لومړی د صنم دوی کور ته ننوتم. صنم نه تر سترګو کېده. زړګی ماما په کټ کې لمر ته غځېدلی و. خپل دواړه ګونځې لاسونه یې پر مخ ایښي وو. داسې مې وانګېرله چې ګوندې ویده دی. وروسته مې پام شو چې ویښ دی او د لمر له جلوو یې سترګې په امان کړې دي. د هغه د روغتیا پوښتنه مې وکړه. خوشحاله او جوړ ښکارېده. بیا مې د صنم په اړه وپوښتل. ویلې چې تقدیر نه و، سودا پسې وتلې ده.
ما زړه کې همدا کرل اورېبل چې لیک ورته څنګه ورکړم. آخر مې دا لازمه وګڼله چې کتاب ورته د کوټې په کړکۍ کې کېږدم. زړګي ماما ته مې د تلو پر مهال وویل چې صنم ته ووایي د کړکۍ خواته ایښی کتاب ورپورته کړي. له دې سره سلګۍ په خپل سپین مړوند کې تړل شوي تور ساعت ته وکتل او زرلښتې ته یې وویل زرلښتې راځه چې درسي ساعت شروع شو. بیا لږ څه په وارخطایۍ یې خبره وغځوله. هله نو دا استاد مو ډېر جدي دی. کله چې ټولګي ته ننوځي نو د صنف دروازه کلکه تړي او بیا وروسته راتلونکو ټولګیوالو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. هله راجګه شه، پاتې کیسه به بیا په کور درته وکړم. صنم ته لیک رسېدل او د صنم ځواب زرلښته داسې وسوسې کې واچوله چې په ذهن کې هم لسګونه سوالونه او هم لسګونه ځوابونه وګرځېدل. سلګۍ او زرلښته سپکې پاڅېدې او بېرته د ټولګي په دروازه ننوتې. ښوونکي درس ورکاوه خو زرلښتې تر آخره سنګین د باهنره ښکاري په څېر په نښه کړی و. د سنګین د مړاوې څېرې دا تعبیر اخیست چې ژوند له ناکامه تېروي. لږه شېبه یې صنم را په زړه شوه. تر دې شېبې زرلښتې د صنم په اړه هېڅ هم سلګۍ ته ونه ویل چې هغه صنم زموږ ګاونډی ده او څه ډول ژوند سره لاس او ګرېوان ده. خو له ځان سره یې تصمیم ونیو چې کله ورپاتې کیسه ختمه کړي نو هرومرو به سلګۍ ته د صنم په اړه وایي. زرلښته د صنم له یاد سره خواشینې او له ځان سره په شور شوه. همدا یې ویل خدای شته په کوم حال به وي. د زرینې سپکو او سپورو به بیا څومره ځورولې وي. کاشکې تر څنګ یې وای، لږ تر لږه خو به مې ورته د پام بدلولو هڅه کولای. زرلښتې لا هماغسې د صنم د ژوند د کتاب پاڼې لوستې چې د زده کوونکو په کړس خندا یې د پرانیسته کتاب پاڼې خورې ورې کړې. زرلښته سره له دې چې د خندا په علت پوه هم نه وه، خو بیا هم د ټولګیوالو سره د خندا کولو ناکامه تمثیل وکړ. شېبه وروسته ساعت خلاص شو. سلګۍ نجونو ټولګیوالو نه مخه واخیسته او د پوهنتون انګړ ته راووته په دې نیت چې له پوهنتونه ووځي. خو یوې دنګې پیغلې د انګړ منځ کې ودرولې. له سلګۍ سره یې ډېر له خلوص نه ډک روغبړ وکړ. ماته یې هم ستړې مشه راکړه او بیا یې له سلګۍ نه زما په اړه وپوښتل. سلګۍ ور وپېژندلم. د سترګو تر کونجونو یې ماته کتل. نجلۍ غنم رنګې وه خو جذابه ښکارېده. تر خدای پامانۍ وروسته سلګۍ راته وویل دا مو دویم ټولګي کې ټولګیواله وه. بیا د څه ستونزو له امله یې تعجیل واخیست. او اوس په دریم ټولګي کې زده کړیاله ده. خبرې مو همداسې وغځولې. زرلښته د پاتې کیسې تلوسې داسې اخیستې وه چې د زړه په سر یې سلګۍ سره د نورو ګڼو موضوعاتو په سر بحث کاوه. زړه او ذهن یې یوازې د پاتې کیسې په لور و. شېبه وروسته کور ته راورسېدل. ماجبین خاله په ورین تندي ښه راغلاست ورته ووایه او له زرلښتې یې د ورځې د جریان په اړه وپوښتل. بیا یې د نږدې همسایه د ګاونډیتوب اړیکو او ښه والي په اړه بیان وکړ چې کور ته یې ورغلی وم. زرلښتې اوس یوازې د دې موقع لټوله چې څنګه د سلګۍ سره پاتې بحث بیا یاد کړي. بالاخره ماښام شو. ټول د ډوډۍ تر خوړلو وروسته د خوب په نیت خپلو کوټو ته لاړل. سلګۍ هم د زرلښتې سره خپلې کوټې ته لاړل. هوا ډېره سړه وه. زرلښتې د ګرمو چایو پیاله
د سلګۍ مخې ته کېښوده او د کابل د ژمي او هوا د سوړوالي شکایت یې پیل کړ. زرلښتې لا هم خبرې د زړه په سر اورېدې. کله چې سلګۍ ورته ځیر شوه نو ویې پوښتل: څنګه داسې بې فکره ښکارې ها؟ د زرلښتې هم نور زړه بې صبره شو او ویې ویل: سلګۍ، زه دې په وسوسه کې واچولم او تا کیسه نیمګړې پرېښوده. سلګۍ موسکه شوه. شاید دا فکر یې کاوه چې زما د یوې ټولګیوالې کیسه نو څنګه یو داسې کس ته چې حتی پیژنې یې هم نه دومره جالبه کېدای شي. سلګۍ څه خبره وه چې له صنم سره د زرلښتې اړیکه روحاً او ذهناً ټینګه شوې ده. له لنډ فکر وروسته یې زرلښتې ته وکتل. د چایو ډکه پیاله یې د ګوټ په نیت پورته کړه او بیرته یې کېښوده. زرلښتې، زما په باور رښتینې مینه تل نیمګړې وي. مینان یې په دوه جدا لارو داسې لاړ شي چې یو د بل له احواله هم خبر نشي، خو یوازې د ژوند رنګینولو لپاره د یو بل تیر یادونه او خاطرې ورپاتې وي. زرلښتې، صنم ته مې د کړکۍ په درشل کې لیک کېښود او له زړه مې یوازې هماغه الله خبر و کوم چې د زړونو له رازونو خبر دی. د رخصتي ورځ شوه. دې ورځ کې مې د صنم هېڅ احوال وانخیست. د سنګین د خبرو تر اورېدو وروسته مې وضعیت هم چندان ښه نه و. د وجود غړو مې سخت درد کاوه. سره تبه مې وه. هغه هم ورځ وه چې پر ما تېره شوه، کټ مټ لکه د کوچني قیامت په څېر سخته او درنه وه. په سبا له صنم سره ګډه د پوهنتون په لور روانه شوه. د زړګي ماما د وضعیت په اړه مې وپوښتل. ځواب یې مثبت و، ځکه خوشحاله ښکارېده. څو ځله مې صنم ته وکتل او زړه مې دې کشمکش کې و چې لیک به یې لوستی وي او که نه. د صنم څېره او رویه کې کوم خاص تغیر نه لیدل کېده. د نورو ورځو په څېر عادي رویې دا احساس راکړ چې یا خو یې لیک نه دی ترلاسه کړی او یا هم ممکن نه غواړي چې زما سره په یاده موضوع بحث وکړي. زه لا له دې فکرونو نه وم وزګاره شوې چې پوهنتون ته ورسېدو. سنګین په ټولګي کې نه ښکارېده. وروسته مې پام شو چې مخامخ انګړ کې د ټولګي په لور روان دی. نن یې د صنم د څوکۍ په لور ځغلنده نظر وانه چاو، بلکې څو شېبې ودرېد. بې واره یې د صنم په لور کتل. شاید د خپل لیک ځواب یې د سترګو په اشاره ترې وغوښت. صنم ډېره غلې وه، داسې لکه په خوله چې یې د چوپتیا پټۍ لګېدلې وي. د سنګین سترګې چې د شبګیرو په اور سطې شوې وې د صنم د ځواب لپاره ناقراره و. سنګین ښه شېبه د صنم سترګو ته د ځواب په تمه شو، خو هڅه یې تر ډېره ناکامه وه. د ښوونکي د قدمونو ښکالو صنم او سنګین د سترګو نامعلوم جنګ پای ته رسولو ته مجبور کړل. سنګین مات مات قدمونه واخیستل او پر خپله څوکۍ کېناست. ټول ټولګیوال مو دغې نندارې یو څه په شک کې واچول. ښوونکي درس پیل کړ. سنګین تر وروستیو شېبو پورې په وار وار د صنم په لور کتل. تر اخره یې د زړه وسوسه ختمه نه شوه. صنم هم فکر وړې ناسته وه، داسې لکه یوازې جسمن ټولګي کې ناسته وي، خو ذهن یې د تېرې نندارې لپاره تعبیرونه لټول. ورځ ختمه شوه. دواړه د کور ته تلو په تکل روان شو. له لرې فاصلې مې سنګین لیده چې په ژورو فکرونو کې غرق روان و.
لکه د هیلو لمر چې د صنم د چوپتیا له وجې وریځ شوی وي. شپې او ورځې همداسې تېرېدې چې ما به د سنګین وضعیت ته کتل نو تکل به مې وکړ چې صنم ته دا موضوع ور یاده کړم او پوښتنه ځینې وکړم چې له چوپتیا یې مراد څه دی. خو صنم به د تل په څېر غلی وه او کله به چې ښوونکی ووت د سترګو لاندې به یې غلې د سنګین په لور وکتل. سنګین به د صنم چوپتیا ته کله د هو او کله د نه معناوې ورکولې. بله ورځ کله چې د ښوونکي تر درس وروسته ټول ټولګیوال بیرون ووتل، یوازې زه، صنم او سنګین په ټولګي کې پاته شو. صنم هماغه کتاب را خلاص کړ کوم چې سنګین لیک پکې ایښی و او زما په لاس یې صنم ته ورلېږلی و. صنم د کتاب پاڼې د کوم عنوان د پیدا کولو په لټون اړولې چې سپین کاغذ یې ترې راواخیست. په سوالي انداز یې ورکتل. ما ژر سنګین په تیزۍ سره وڅاره. سنګین لا تر ما وړاندې ځیر و. لاسونه یې لړزېدل. کټ مټ د هماغه ورځې په څېر چې د لیک ورکولو وروسته یې د صنم نه په سترګو کې ځواب غوښت. ما ورته په سترګو کې د ډاډ ورکولو په نیت ورکتل. صنم چې کله لیک په حیرانتیا راواخیست نو زما هغه شک یې په یقین بدل کړ کوم چې د صنم د چوپتیا په باب کړی و چې ګوندې لیک به یې نه وي ترلاسه کړی. صنم لیک پرانست او په لوستلو یې پیل وکړ. دا وخت د سنګین په شونډو د دعا الفاظ خواره شول. ټول وجود یې لړزې اخیستی و، داسې لکه کوم مجرم چې د خپل ژوند د آخري پرېکړې د اورېدو لپاره د قاضي په وړاندې ولاړ وي. د باران میده میده څاڅکي هم په راښکته کېدو ول. یو عجیبه حالت و، داسې لکه د سنګین برخلیک چې ټاکل کېږي. صنم لا هم لیک لوست، خو ما او سنګین یې د سترګو منځ ته د ځواب اخیستو په نیت ورکتل. صنم د هر لفظ له لوستو سره حیرانه کېده او حیا یې د رخسارونو د پاسه لکه د اور د سرو لمبو په څېر شغلې کولې. تر لیک لوستو وروسته یې سر ځوړند ونیو او ماته یې په داسې نظر وکتل چې ګنې څه راته وایي. زما سترګو او زړه د صنم نه یوازې د هو ویلو هیله کول. صنم څو شېبې په خپلو اوږدو بادامي سترګو زه وڅرلم او بیا یې شاته د سنګین په لور وکتل. د سنګین زړه او سترګو د خیرات په نیت د ملنګ غوندې زارۍ کولې. تا به ویل لکه له صنم نه چې خپل ژوند په خیرات کې غواړي. شېبه وروسته مې د صنم په سترګو کې هم اوښکې ولیدې. دواړه غلي وو، خو زړونو او سترګو یې یو له بل سره بلا خبرې وکړې. د باران څاڅکي هم شېبه په شېبه ګڼېدل. له کړکۍ هاخوا دنګو خزان وهلو ونو کې د مرغیو جوړ شور، د باد نرمو څپو او میده میده باران د فطرت ښکلا تماشې ته وړاندې کوله. د سنګین پر مخ بېواره اوښکو جوړ کتار د رښتینې مینې ګواهان و، لکه د سنګین د رښتینوالي لپاره چې په کتار ولاړ وي. خو د صنم بڼې ته چې ښه ځیر شوم نو یقیني شوم چې د اوښکو معنا یې رضایت ده.
شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.